خدایا هغه پورې را مرګ مراولې خدایا چې په دې مخ مې اوږده ګیره نه ولاړه خدایا داسې مرګ مراولې چې ما قبر کې کیدي او ما تازه جامت کړي او قبر کې کیدي او کفن کې کیدي او دې ته را روان شي دله اوس ملایک راشي نن به دریم تپوس کوي که نه نن به دریم تپوس کوي که نه چې نبی علیه السلام باره کې څه وایي دی به څنګه وایي چې دا زما پیغمبر دی وایي به شکل دی نه دی برابر شکل خو نه دی برابر ته څنګه وایي نو چې کلم په دې مخ لاس راکاږئ که نه وایي خدایا ګناه مې کړې ده او په ګناه کې مبتلا یم خو خدایه ته توفیق راکړې چې د دې ګناه نه بچ شم بس ګناه ورته وایې یو ورځ به خدای توفیق درکړي قسم دی ای نوجوانانو که یا در باندې بړاسو باسو که تاسو وایئ چې دې را باندې تقریر پیټ کوي زما دې د الله په ذات قسمي که یا در باندې تقریر پیټ کوو یا در باندې خپل جذبات وباسو قسم په الله دام چری نیت نه دی زه چې په منبر کښېنم زه په تا بړاس وباسم او په تا تقریر پیټ کوم ما نه به خدای تپوس کوي که نه چې دا منبر د چا دا د بړاس منبر و دا د تقریر د پیټ کولو منبر و د دې نه امام الانبیا په چا تقریر پیټ کړی و څوک یې نشانه کړی و چرې نه نشانه کوو نه خدای دې نه کړي شاید ستاسو په مخ ګیره نه وي او زمونږ نه الله ته ډیر نږدې یې دا څه پته ده دا څه پته ده دا لیکل مونږ سره نشته دی چې ما سره ګیره ده او پګړی ده جو زه پاس یم نه دا لیکل د هیچا سره نشته خدای خبر چې الله ته به څوک نږدې وي که نه خدای یوه ظاهري ګناه خو ده که نه خدای دپاره نوجوانانو خفه کیږو در باندې خیر خوام یو دغه قبر کې به بیا نه مور یو نه به پلار یو نه به دوسي نه به روري هېڅوک ملګری به نه ناشنا ځای به ناشنا خلک به او په دې ګیره کې به بیا راټینګ کړی خدای خبر چې څه حال به م بیا کته نو ښکلې ګیرې پرېږدو او د بعضې مشرانو ته خو درخواست کومه ښکلي مشران دي مړه هسې م پرېښودې دي خو لږې اوږدې کوې که نه دا موټی ګیره څه ګران کار خو نه دی ما خپله یو څو مشران داسې ولیدل چې لا ولې لنډې وې اوس یې اوږدې کړې چې هسې ورته وګورم دا ړمې خو هم خدای شکر دی په آخر کې دې ورسره د نیکۍ اراده وکړله خدایا اخره خاتمه دې وله برابر کړله خدایا نو دا څه عیب نه دی اوس دې وایي دین ته مخه شوله اوس نو ښه نه ده چې په آخر کې دین ته مخه شوله او په آخر کې الله په مخ غټه غټه ګیره راوستله دا پې د خدای فضل وي دا پې د خدای احسان وي نو په دې باندې چرې مه خوشحالېږئ چې ګیرې وخورئ لنډې کوئ بیا په چاپ کې ښه ودرېږئ داسې ځان ته وګورئ نه چرته نه چرې مه خوشحالېږئ په دقه ټیم کې م وایه خدایا اوس مې م ګناه وکړله اوس هم خدایا په ګناه کې یمه خو خدایا ته توفیق راکړې چې په دې مخ مې ښکلې ګیره ودرېږي چې کم از کم چې مرمه چې دا سنت خو د ځان سره دې قبر ته ووسمه که نه چې دا یوه نښه خو را سره په قبر کې چې دا شکل خو مې برابر وي نو د الله د رضا دپاره د چا نه وي هغه یې پرېږدوئ او د چا لنډې دي نو هغه یې اوږدې کوئ دا د امام الانبیا سره د مینې دلیل دی ښه دې له تاسو څنګه کینچي داسې وروړئ دا چې داسې کټ کوئ دې له ترس هم نه کېږي دا چې داسې بلیډ پې راکاږئ دا ویښته غورځېږي په نالۍ کې او بیا په دې کوڅو کې په نالو کې بهیږي دې چاپونو کې په نالو کې رواني ستاسو ترس نه کېږي تاسو ته نبی علیه السلام نه مخې ته کېږي چې ښکلې ښکلې ګیره په مخ ولاړه وه دا انبیا درته مخې ته نه ودرېږي دا 1,24,000 کم و بیش انبیا نه مخې ته کېږي به هر صورت مونږ به دعا کوو ښه زمونږ کار دعا دی خدایا په مخې ښکلې ښکلې ګیرې راولې الله ته ورته دا ګیرې ښایسته کې الله یا الله دا دې ذهنونو ته ور واچې الله یا الله پړه کې د دې عظمت پیدا کې الله دا ورته ښایسته کې یا الله زمونږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې الله یا الله مونږ ټولو له چې مرګ راولې خدایا چې غسل راله راکړي او کپن راکړي چې دا اوږدې ګیرې
د سینې د پاسه پرتی او د غسل اوبه پکې خدای چې دسم قبر ته کوز کړي. الله مونږ ټولو نه رضا